پلارجان د خدای وبخي هېڅ مې زړه نه وځي. ورورجانه پلارجان د خدای پاک وبخي یوازې ستا پلار خو نه و زمونږ هم پلار و بس که نور مه ژاړه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ورونو ستاسو پلارجان د خدای پاک وبخي ډېر نیک انسان و خو ستاسو په پلار باندې زما 10,000 روپۍ وې. که غواړئ چې د هغه دین خلاص کړئ نو ما ته مې زما پیسې راکړئ. 10,000 روپۍ وې؟ سمه ده وروره. ورونو راځئ چې ټول یو ځای خپل د پلارجان دین خلاص کړو ځکه چې هغه به په عذاب کې وي. وروره زما کور جرات ده ته پوهېږې قرض نه پوهېږې. زه چېرته یو ځای یم وروره ته پوهېږې او قرضونه دې پوهېږي. وروره که قرض یې ورکوې ورکه که نه زه پکې کار نه لرم. وروره خفه کېږه مه ما سره هم پیسې نشته خو زه ځمه یو چا نه پیسې قرض اخلم تا ته یې درکوم چې زما د پلارجان دین خلاص شي. سمه ده؟ سمه ده وروره. وروره دا دې 10,000 روپۍ دا واخله او خپل مشکل دې پې حل کړه. مننه وروره ډېر زر به تا دا قرض خلاص کړي. مشکل نشته که نور څه خدمت دی ورور دې خدمت کوي. مننه وروره بخښنه غواړم چې لږ ځنډ وشو دا د 10,000 روپۍ. نه وروره زه دا پیسې نه اخلم هغه ځکه چې هغه زما قرضدار نه و زه د هغې قرضدار وم. ما غوښتل چې د هغې پیسې مستحق کس ته یې ورکړمه. زه د هغې نه 2 لکه افغانۍ قرضدار وم. واخله وروره چې زه د دین نه خلاص شم. مننه وروره الله تعالی دې تا ته اجرونه درکړي. واقعا چې په دې دنیا کې ښه انسانان هم شته د دې ښو انسانانو له برکته دا دنیا ودانه ده.